د کابل او تاشکند ترمنځ ګډه سوداګریزه خونه جوړه شوه. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ ګډه سوداګریزه خونه پرانستل شوه. په دغه ګډه خونه کې چې د آزاد بازار په نوم هم یاده شوه، د دواړو هیوادونو د مسؤلینو لخوا د سوداګرو په شتون کې ځینې هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. چارواکي وایي په دې ګډې سوداګریزې خونې کې به د دواړو هیوادونو سوداګر وکولی شي خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او سوداګرو ته به د دواړو هیوادونو د تولیداتو د پیژندګلوۍ او راکړې ورکړې لپاره زمینه برابر شي. افغانستان کشوری است که دارای یک پتانسیل بزرگ تجارتی در بخش واردات صادرات و این میهمان‌هایی که اینجا تشریف آوردند اینا فرصت‌های خوبی تجارتی را جستجو می‌کنند و به خاطر ایجاد سرعت در بخش واردات و صادرات و در بخش توسعه بیشتر تجارت در ابعاد می باشد. و قسمی که بیشتر در جناب صحبت‌ها شنیدین در خط جلسه یک نشست و دیدارهای بی تو بی با تمام تاجران می باشند که اینا فرصت‌های به اصطلاح تقاضای پنهان میگن، اونها را جستجو میکنن و بعضی فرصت‌ها به کشور ازبکستان خیلی زیاد است که میتونه بدیل بازار بعضی کشورهای دیگه باشند. این مرکزی که امروز افتتاح میشه، شما شاهد افتتاح اتاق مشترک هستید، در بخش معرفی محصولات هر دو کشور میتونه نقش خطر بازی بکنن. په همدې حال کې د ازبکستان هیواد د صادرکوونکو سوداګرو د اتحادیې مسؤلین افغانستان کې د پانګونې لپاره لشته فرصتونو هرکلی کوي او وایي پلان لري چې د برېښنايي وسایطو، خوراکي توکو او درملو په برخه کې پانګونه وکړي او یادو برخو کې د افغانستان اړتیا پوره کړي. hamda to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar va elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar kelgan. Bu tadbirkorlarimiz Afg'onistonga sarmoya kiritmoqchi. Ya'ni shu yerda o'z zavodini ochmoqchi. Mahsulotlarni shu yerda ishlab chiqarib, Afg'onistondagi fuqarolarni ish bilan ta'minlamoqchi, solig'ini to'lamoqchi. Demak, Afg'onistonda bozor katta. Bizdagi tadbirkorlarimiz shu narsaga ko'proq qiziqishmoqda. Ya'ni shu yerda ishlab chiqarishi. Sababi Afg'oniston hukumati O'zbekistondagi tadbirkorlarga juda yaxshi imkoniyatlar yaratib bermoqda. له بل لوري بیا یو شمېر افغان سوداګر د یادې خونې له جوړېدو هرکلی کوي او د ازبکستان له لارې نورو هیوادونو ته د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد اقتصادي بولي او د سوداګرۍ برخه کې له دغه هیواده د لا زیاتو اسانتیاو برابرېدو غوښتنه کوي. د دواړو هیوادونو د تولیداتو نه به ګټه اخلو. هم به موږ د ازبکستان د هیواد کوم توکي چې دي د هغو نه به موږ لکه په ساختماني بخش کې لکه د ادویجاتو په بخش کې له دې نه به دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات تامینېږي او په څنګ کې به د دواړو هیوادونو له تولیداتو نه به دواړه هیوادونه ګټه اخلي. ازبکستان و افغانستان در اینجا قسم ما مشترک به خاطر گفته میتونیم میره که ما یک پل ارتباطی بین تاجرای افغانستان و ازبکستان در اینجا ایجاد کردیم که اجناس کمبوتات افغانستان در بازار ازبکستان در جنسای ازبکستان پیدا کنیم و کمبوتات ازبکستان در جنسا و محصولات داخلی افغانستان خود ما بازاریابی کنیم. ورته مهال د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین سوداګرو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي او له دغې خونې د ملاتړ ترڅنګ له سوداګرو غواړي چې د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې دې ته ورته نور پیاوړي ګامونه هم واخلي. ازبکستان او د افغانستان د تاجرانو دلته مو درلوده چې تاسو نتیجه یې ولیده ډېر مثبت و. ریاست صنعت او سوداګري د ټولو تاجرانو د حقوقو خوندیتوب غواړي، د صنعتکارانو د حقوقو خوندیتوب غواړي او د دوی د امنیت تامین ته ژمن دي. موږ غواړو چې دوی ته اسانتیاو برابر کړو او د دوی امنیت ونیسو او د دوی اعتبار او اعتماد په هکله کارونه وکړو او د ناخوالو او کړکېچونو د حل د اقدام دپاره موږ ژمن یو. د یادولو وړ ده چې د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ دغه ګډه سوداګریزه خونه داسې مهال پرانستل کیږي چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې هم د افغانستان او قزاقستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ دې ته ورته خونه پرانستل شوې وه. ضابط خان انځور، افغان نیوز، بلخ، مزار شریف.